سلامونه دوستانو، څنګه کولی شو چې کپکټ پرو واخلو؟ یوازې کپکټ نه بلکې تاسو چې هر اپلیکیشن غواړئ پریمیم واخلئ، پرو ورژن واخلئ، بالکل تاسو په اسانۍ سره اخیستلی شئ. نن درته ډېره اسانه طریقه درښایم. په دغه طریقې سره که تاسو په خپل موبایل کې هر اف اخلئ بغیر د بانک اکاونټ نه، بغیر د مسټر کارډ نه او بغیر د ویزا کارډ نه تاسو اخیستلی شئ. زیاتره کسان دي په افغانستان کې دوی خپل بانک اکاونټ، مسټر کارډ یا نور ته لاسرسی نه لري، نشي کولی په انټرنیشنل توګه بعضې خدمات په انلاین ډول ترسره کړي. د دې لپاره تاسو کولی شئ بالکل د باینانس له لارې خپل ایفل اکاونټ ته USDT یا ډالر واخلئ او د هغو په طریقه باندې بالکل تاسو کولی شئ بیا کپکټ پرو اخلئ، که انویسټر پرو اخلئ، بعضې VPN اخلئ چې هر یو ستاسو په کار ایپ بالکل تاسو پرو اخیستلی شئ. او که چېرې تاسو د بل چا نه اخلئ کیدای شي هغه ته تاسو باندې ډېر ګران خرڅ کړي، خو په دغه طریقه تاسو بالکل کولی شئ د آیفون لپاره واخلئ او بلکې تاسو د آیفون لپاره واخلئ په انډرایډ کې هم استفاده کولی شئ. نو څنګه اخیستلی شئ ټوله طریقه درته په دغه ویډیو کې ښایم. د دې نه مخکې مو تاسو ته ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه د ایفل اکاونټ لپاره یا هم ایفل ID لپاره ډالر اخیستلی شو، ځکه موږ ته د ډالرو ضرورت دی چې واخلو. هغه تاسو بالکل پخپله باندې د باینانس اخیستلی شئ. دلته تاسو ویډیو کتلی شئ، ډسکرپشن کې هم لینک شته. که هغه مو نه وي کتلی هغه وګورئ. راځئ چې تاسو ته طریقه در وښایم. د کپکټ پرو اخیستلو لپاره به تاسو په خپل موبایل کې کپکټ اپلیکیشن را خلاص کړئ. کله مو چې کپکټ اپلیکیشن را خلاص کړ، بیا دلته تاسو راشئ. لومړی به تاسو په کپکټ کې خپل اکاونټ لاګین کړئ. دلته تاسو ته خپله لاګین صفحه راځي، پورته هغه کلیک کړئ. تاسو خپل یو نوی اکاونټ پکې جوړ کړئ. داسې اکاونټ چې تاسو غواړئ د کپکټ لپاره استفاده کوئ، بیا په بل موبایل کې خلاصوئ، کمپیوټر کې لاګین کوئ، هلته هم لاګین کولی شئ. کوم ملګري په کار وي هغه ته هم ورکولی شئ. هغه به لاګین کړئ. په تاسو کولی شئ ټیک ټاک لخوا ورته لاګین شئ، د یو نوی ایمیل پاسورډ جوړوئ، هغه لخوا ورته لاګین کېږئ. خو ایمیل پاسورډ لارې تاسو ورته لاګین شئ. کله چې لاګین شو په دغه کې نوی اکاونټ راخلاص کړئ. کله مو چې راخلاص کړ، بیا راشئ پورته کونج کې تاسو ته پرو بټن ښکاري، په دغه پرو بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله مو چې پرو بټن باندې کلیک واخیستل، تاسو ته پیمنټونه خپل قیمتونه راځي. منتلي قیمت چې تاسو اخلئ په میاشتني ډول که تاسو غواړئ چې په هره میاشت مسلسل ورته پیمنټ وکړئ، تاسو په میاشتني ډول پیسې وګرځوئ شي. 9.9 ډالره دی. او که تاسو غواړئ په کلنۍ ډول ورته تادیه وکړئ، پیسې ورته داخل کړئ، تقریبا په 9.9 ډالر یا په 50 ډالره باندې دی. نو دغه دی. او که تاسو صرف د یو کال لپاره اخلئ، هغه په 15 ډالره، او که یوې میاشتې لپاره اخلئ په تقریبا 9.9 یا په 8 ډالر باندې تاسو تمامېږي. خو زه د یو کال په ایرلی توګه اخلم په 9.9 ډالرو باندې، ځکه دغه څه اخلم چې بیا کولی شم. او مشکل نه دی که تاسو میاشتنی واخلئ یا کلنۍ توګه واخلئ، بیا وروسته پیمنټ میتود سټاپ کولی شئ. که چېرې تاسو په دغه توګه واخلئ، هغه میاشت چې پوره کېږي تاسو په اکاونټ کې پیسې اتومات درنه ګرځول کېږي، ځکه تاسو همداسې اخیستی دی. کله چې غواړئ واخلئ، راشئ په پیمنټ باندې ورته کلیک وکړئ، بیا د موبایل کی بټن به ډبل کلیک واخلئ. کله چې ډبل کلیک واخیست، تاسو فیس لاک څخه ورته کنفرم کېږي. کله چې کنفرم شو، لږ لوډینګ اخلي او دغه سره به تاسو کپکټ پرو اخیستل شي، بلکې هر اپلیکیشن تاسو دلته اخیستل شي. او دغه ځای نه بلکې تاسو که مستقیما د اپ سټور نه مستقیما هلته هم اخیستلی شئ، دلته هم کولی شئ. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ کپکټ پرو یا بل اپلیکیشن واخلئ. دغه د موږ واخیسته او دلته تاسو ته ښکاري زموږ مکمل اکاونټ چې دی سیټ شو، برابر شو پروفایل یې، او په دغه طریقه بالکل تاسو بیا خپل کپکټ پرو اخیستلی شئ. او که چېرته هم دغه ایپ په کار وي پریمیم، بالکل تاسو موږ ته میسیج کولی شئ، موږ تاسو ته دغه درکولی شو، خو لږ چارجز به حتما ولري. ډسکرپشن کې زما ټیلیګرام چینل لینک شته، هلته موږ سره اړیکه ونیسئ. نو دا ویډیو مو که خوښوي لایک کړئ، خپل نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه، ښه وختونه، که شبې ولرئ.